نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. دين اسلام عزت مند مسلمانان ورونو دا اخترنا بعد بدي مسألة سلقي اختلاف راغله وشيرا د پاکستان د سعودي او د افغانستان د اختر صحیح دی او کنه دی. نو په دې مس کې یو کلیپ شوی د شیخ احسان الله د طرف نه، نو د هغې بیا یو جوابي کلیپ او د هغې چلنج قبول کړی شیخ ریاض الله صاحب. بیا د هغې ترمنځ یو بحث وشو. زه غواړم چې په دې بحث باندې لږه تفسیره وکړم او یا چې د هغې نه بیا وروسته چا په دې مناظرو څه تفسیري کړي دي، نو زه غواړم چې د هغې هم څه نه څه د هغې او د هغې خبرو خلاصه هم ستاسو مخې ته وړاندې کړم. دې کې هېڅ شک نشته ده چې دا په امت مسلمه کې دا دوه رایګانې روانې دي چې یاره اختلاف د مطالعو شته او که نشته، یعنې د هر ملک دپاره خپل رؤیت دی او که نه مسلمانانو کوم ځای کې میاشت ولیدله او د هغې ګواهي راغلله او صحیح ګواهي ثابته شوله، د هغې ګواهي د ټولو دپاره بیا قبوله ده. دا دوه رایګانې دي په دې امت کې. نو په دې خبره باندې خبره نه کوو چې په دې باندې مونږ خپل کلیپ اوږد کړو، بلکې خبره به صرف راوالو په دې هغې مناظرې یا په هغې بحث باندې چې د شیخ احسان الله او د شیخ ریاض الله صاحب ترمنځ شوي ده. شیخ ریاض الله صاحب هم زمونږ استاذ دی، محترم دی، زمونږ دپاره مقام او مرتبه زمونږ په زړونو کې لري او زمونږ سره مینه ده د الله رب العالمین د رضا دپاره او زمونږ استاذ هم دی. او پاتې شو شیخ احسان الله صاحب، نو هغه هم زمونږ یو کال استاذ پاتې شوی دی، د هغې سره هم زمونږ محبت دی د الله رب العالمین د رضا دپاره. نو د دې دواړو ترمنځ چې کوم بحث وشو، نو په دې بحث باندې بیا بعضو خلکو تفسیري کړي دي. نو هغه د تفسیره کې دا خبره د خلکو ذهن ته وراشي چې یاره مونږ چې کوم بحث وکړو نو داسې بحثونه نه مخکې چا کړي دي او نه څوک کولی شي، یا د خلکو ذهن ته دا خبره وراړه چې مونږ د چا سره مناظرې نه کوو. لکه مولانا عنایت الله اصلاحي صاحب دا خبره وکړه چې یاره بریلیان مناظره کوي، اهل حدیث کوي، دیوبندیان کوي، پنجپیریانې کوي، خو مونږ جمعه اسلامي والا او تبلیغیان حضرات مناظره نه کوو. نو دا د خلکو ذهن دې طرف ته وراړه چې مطلب زمونږ د مناظرو سره نه لګي. خو مونږ یا د دوی سره پاتې شو، ډېر طلبا به د دوی سره پاتې شوي، همیشه دیو مناظره اله کړې ده چې کله په دیو باندې تنقید شوی ده، نو بیا دیو بالکل مناظره کړې ده. که نه مفتي ندیم د دیو سره مناظره کړې وه او شوې وه او خبره روانه وه چې کله هغې اعتراض وکړو د مودودي صاحب په عقایدو باندې، دیو بالکل مناظره کړې ده. نور هم دیو ډېرې مناظرې کړې دي، خو چې کله په دیو اعتراض وشي، نو چې په بل اعتراض کېږي او هغه خپل اعتراض جواب کوي، نو بیا به دیو تنقیدونه کوي چې ګوره دا امت مسلمه ده او د دیو اختلاف دا خبره د اختلافي او مخکې نه روانه ده او اجتهادي ده او نه وکول پکار دی، ولې مناظره کوي. خو چې کله دیو کوي بیا هېڅ نه. نو یو خو دا ده چې دیو کوم تأثر ورکوي چې موږ مناظرې نه کوو، دا خبره دیو ټیک نه ده او بلکې دیو مناظرې کړي او په دې خبره باندې ماضي شاهده ده. دویمه خبره د دې تفسیرو د مولانا عنایت الله اصلاحي یا د نورو تفسیرونه دا خبره دیو خلکو ذهن ته وراشي چې یاره دا مبحث علمي په دې وجه وشو چې زمونږ د طرف نه لهجه ښه استعماله شوله، یا موږ د مناظرو په حقیقت باندې ډېر ښه پوهېږو، نو ځکه په دې مناظره کې چې کوم دی شر جګړه اختلاف جوړ نه شو. یو خو عوامو له او مسلمانانو له په دې خبره ذهن خلاصول پکار دي چې داسې داسې رسمي مناظره نه وه چې ګویا کې د ده دپاره څه مخکې نه منصوبه جوړه وه او د هغې ماتحت دا مناظره وشوله. که نه علمي مناظره خو ټول مسلمانان پیژني چې علمي مناظرې دپاره مبادیات دي، اوساط دي، دا خو مختلف مراحل لري مناظره، دا خو داسې ورکوټ شانتې په لږ ټایم کې نه وي. خو دا مجلس چې وشو نو لکه دا داسې و چې داسې د ملګرتوب په بنا باندې دا بحث وشو. نو په هغې کې بیا دا ضروري نه ده چې سړی یو او دوه درې مجالس په هغې کې وکړي، هغه په 5-6 منټو کې خلاصېږي. د شیخ ریاض الله صاحب د مولانا احسان الله صاحب ترمنځ دا داسې یو د ملګرتوب په بنا باندې دا یو ورکوټ شان مجلس وشو. نو د دې دا معنا نه وه چې ګویا کې ستاسو طرف نه لهجه ښه وه او ځکه دا مناظره ښه وشوله. خو بیا هم
مونږ چې دا مناظره یا څه نه دا خبره مونږ وکتله که نه نو ریاض الله مولوي صاحب خپله خبره کوي او ډېر په تواضع په عاجزۍ سره او ډېر په یو ښه انداز سره. خو بل طرف ته مولانا احسان الله صاحب چې کله خپله خبره کوي نو د هغې خبره هغه یو دی چې هغه ډېره زیاته تیزه خبره کوي، یعنی په قار باندې خبره کوي. مطلب دا دی چې هغه یا داسې انډر پرشر شوی دی نو دا خبره چې کوم دی په قار باندې کوي. نو که تاسو وایئ چې موږ خو ډېرې ښې مناظرې کوو نو مناظره کې خو قار نه وي، مناظره خو ډېر په ارامه په سکون سره کېږي. دویم دا دی چې شیخ احسان الله صاحب چې کله هم خبره کوي نو د ادب لحاظ پای کې نه سایي د خپل مقابل، بلکې کله ورته وایي چې ته نشي حل کولی، ته او ته منطق چیړي او دا داسې خبرې دی کوي، یعنی پای کې دی د مفرد صیغې استعمالولو کوشش کوي د دې دپاره چې د هغې هغه ذهن څه نه څه په دې خبره مجروح کړي چې ستا څه مقام او عزت زما په ذهن کې نشته دی. نو تاسو یو په دې مناظره کې دا خبره وګورئ نو دې نه به تاسو ته پته ولګي چې یاره څوک چې دا وایي چې یاره موږ جمعه اسلامي والا ښه مناظرې کوو زمونږ دغه ښه دی، نو تاسو د دې ګفتګو نه معلومولی شئ چې یاره احسان الله مولوي صاحب چې کوم هم ګفتګو کوي نو دا طریقه د ګفتګو نه وه پکاره چې کوم هغه د شیخ ریاض الله صاحب سره استعمالوي. بیا په دې میز کې خبره دې حد ته هم ورسېدله چې هغوی ګوره ته دا خبره نشي حل کولی، ته یې نشي حل کولی. کله و چې ته دا هغه ځای نه دلته ولې راتللې، کله ورته وایي چې ګوره تا زما فروټ وخوړه، تا د زما فروټ دا تاوان ماله ولې وکړه. دا ټول هغه خبرې دي چې دا په دې خبره دلالت کوي چې دا لهجه نه استعمالول پکار او نه دا د مناظرې طریقه ده او نه دا د علمي بحث طریقه ده. او که ستاسو خیال نو چې کله مولانا احسان الله صاحب چیلنج هم ورکاوه د غیر مخکې دا خبره کوله نو دا ویلو چې دا اختر د دې خلکو غلط دی او دوی ته د جاهلانو نسبت کړی، نو بیا وروسته معذرت کول خو څه فایده نه کوي. او بیا عنایت الله اصلاحي صاحب ویل چې دا د شیخ احسان الله صاحب اعلی ظرفیت دا و چې کله شیخ ریاض الله صاحب لاړل ته د هغې ښه اکرام کول پکارو، د هغې سره په گفتگو کې انداز چې کوم د گفتگو هغه ډېر ښه استعمالول پکارو چې هغه بالکل ښه نه دی او نه داسې طریقه انداز هغه ښه خلک په خپلو گفتگو کې استعمالوي، بلکې د هغې نه اجتناب کول پکارو چې هغه کار شیخ احسان الله صاحب نه دی کړی. دویم په گفتگو کې موږ دې نتیجې ته هم ورسېدلو چې شیخ احسان الله صاحب خپله موقف نه دی ښکاره کړی، تر اخره پورې هغه خپل موقف صحیح اظهار نه دی کړی. بیا چې اخر کوم اظهار وکړو چې د اختلاف د مطالع معتبر ګڼم نو چې کله پې هغې شیخ ریاض الله صاحب دا اعتراض وکړو چې تاسو د جمعې په ورځ باندې بیا ولې اختر نه کوو ځکه چې ګواهیانې خو راغلې وي او په پاکستان کې میاشت لیدلی شوې وه، نو بیا د هغې سوال جواب نه دی راغلی. نو دلته ورسره دا ټکي شیخ احسان الله له اضافه کول پکارو چې اختلاف د مطالع معتبر ګڼم خو د حاکم سره به زه د اختر کوم، لهذا هغه سوال جواب میلاو نه شلو. نو ټولو گفتگو کې د شیخ ریاض الله صاحب چې کوم سوال هغه جواب هغه نه دی ورکړی او نه هغه په دې وجه باندې که ستاسو خیال د بحث چې دی هغه منتج هم نشه، ځکه چې د شیخ ریاض الله صاحب د سوال جواب ورنه کړی شو ځکه هغه بلا نتیجې هغه نشیز ختم شلو. دویم هغه گفتگو کې که ستاسو خیالي نو شیخ احسان الله صاحب دا خبره هم کوي چې ګوره ته به زما نه سوال نه کوې زه به سوال کوم، او بیا وایي چې هلکه دلته خلکو رشیدي ویل او دا خبرې یعنی دا تأثر پیش کوي خلکو ته چې ګویا کې سوال زما حق و. ګوره دا خو علمي اصطلاح ده چې په بحث کې هر کله چې بحث کېږي پای کې یو مدعي بل سائلي. مدعي هغه سړی دی چې هغه یوه دعوه کړې، لکه دلته مولانا احسان الله صاحب دا دعوه وکړله چې ستاسو اختر د جمعې په ورځ صحیح نه و. اوس د دې سره چې بل جانب ته کوم راځي هغې ته سائل ویلی کېږي. نو پای کې شیخ ریاض الله صاحب سائل او سائل ویم دی ته چې من نسب نفسه لنفي الحكم بلا دلیل، چې د هغې ذمواري دی چې کوم حکم د بل مدعي د جانب نه لګولی شوی دی د هغې حکم نفي کول بغیر د دلیل نه، خو هغه حکم به هغه نفي کوي. نو لهذا شیخ ریاض الله صاحب سائل نو دا پکاره وه چې شیخ احسان الله صاحب شیخ ریاض الله صاحب پرېښودی چې او ته سوال وکړه. نو شیخ احسان الله صاحب راولګېدلو د سائل ذمواري واخیستله او دې ته په فن د مناظره کې غصب ویل کېږي چې کله سړی د بل ذمواري ځان له واخلي، یا مدعي د سائل منصب واخلي او یا د سائل د مدعي منصب واخلي، نو دې ته غصب ویل کېږي. او چې تاسو څونه هم کتابونه د آداب البحث والمناظره په دې عنوان باندې تاسو کتابونه ګورئ نو هلته به یو اصطلاح د غصب راځي چې په دې کې د مناظرې کې ځان ساتل پکار، هر بحث کې د غصب نه به ځان ساتي چې د بل په موقف باندې د بل په منصب باندې غصب وکړي او هغه ته راواخلي. نو په دې وجه دا بحث منتج نشو چې شیخ احسان الله صاحب د شیخ ریاض الله صاحب منصب راغستی او د هغې چې کومه
حیثیت هغه راغستی و نو په دې وجه تاسو بحث منتج هم نشو. نو که تا د شیخ ریاض الله صاحب سوال ته پرېښودی او تا د سوال جواب ورکړی وی نو کېدای شي دا بحث په یو ډېر ښه نتیجه باندې او په یو ښه رزلټ باندې به دا بحث ختم شوی وي. نو لهذا یو په دې مناظره کې موږ د شیخ احسان الله صاحب د طرف نه دا خبره وکتله چې هغه د علمي اصطلاحاتو یا چې کوم علمي خبرې دی او علمي موقف په مناظره کې د هغې نه هغه ډېر زیاته اجتناب کړی دی، د هغې نه هغه ډېر زیاته اوښتی دی چې داسې کار نه مناظرین کې او نه علمي اصطلاح سره داسې خبره کېږي. نو په دې وجه باندې دا بحث منتج نه شو. بیا چې شیخ عنایت الله اصلاحي مولانا عنایت الله اصلاحي صاحب چې کوم خبرې کړې دي وروسته نو په هغې کې هم د هغې موقف داسې بیان کړی دی چې ټولې خبرې ځان ته وراړی چې دا ټول کار مونږ وکړو. په دې کې ستاسو څه کمال نه و او نه په هغې کې مونږ ستاسو د طرف نه د لهجې په لحاظ سره څه خبره ولیدله، نه د دلیل په لحاظ سره څه خبره ولیدله، نه د شیخ ریاض الله صاحب د طرف نه شوي د سوالونو جواب هغه مونږ ستاسو د طرف نه ولیده. نو په دریو طریقو سره ستاسو دا مبحث ستاسو د جانب نه چې نو هغه ښه نه و. نو لهذا داسې خبره کول پکاري چې هغه سدیدي او د کتاب او د سنت سره موافقه خبره وي، د هغې وروسته به دا خبره بیا منتجه ګرځي. نو په دې وجه باندې دا بحث منتج نه شولو چې په هغې کې شیخ احسان الله صاحب بالکل د مناظرې د آدابو نه آوټ او بالکل د هغې خلاف تللی دی. نو په دې وجه باندې هغه بحث منتج هم نه شو او ځان یې قهر کړی هم دی او غوسه کړی هم دی او لهجه هم داسې ده بالکل چې هغه د دې صلاحیت نه لري چې هغه د تا یو نتیجې ته ورسي او تا یو رزلټ ته ورسي. پاتې شوله دا خبره چې په امت کې دوه رایګانې دي، بس څوک اختلاف د مطالع معتبر ګڼي او څوک یې نه ګڼي. اوس موږ اهل حدیث علما اکثرا په پښتونخوا کې هغه اختلاف د مطالع معتبره نه ګڼي. نو لهذا ارزه چې مسلمانانو ولیدله نو بیا ستاسو دا اعتراض چې افغانستان والي ونه که د افغانستان سره تاسو ولې ونه که نو موږ سره داسې شواهد شته چې په افغانستان کې 95% خلک دې سره متفق نه وو چې کوم رؤیت یا کوم شواهد هلته پیش کړي دي هغه د شهادت سره د هغې شهادت چې دی هغه د شهادت د اصولو سره موافق نه وو. خپل 95% خلک داسې دي چې هغه خپل دغه شهادت نه معتبره وو. زموږ دپاره به هغه شهادت ته کوم ځای نه معتبر شوی وی. بیا چې تاسو شهادت تاسو چې اختلاف د مطالع معتبر کوئ نو بیا خو دلته په پاکستان کې رؤیت د جمعرات په ورځ شوی او د جمعې په ورځ باندې اختر و، تاسو بیا دا اختر ولې ونه کړو؟ دا سوال خو زموږ په تاسو باندې پاتې دی او تاسو د دې سوال جواب نه دی کړی. نو څه وجه ده چې تاسو اختر بیا هفتې ته لیټ کړی دی او تاسو په خپل ملک خپل رؤیت له ولې اعتبار ورنه کړ چې د 14 نه زیات ګوايان راغلي وي او رؤیت هغې وکړی تاسو دا رؤیت معتبر نه کړ. نو د د نه معتبرولو دپاره تاسو سره په دې کې کومه نکته وه. لهذا دا بحث او کوم چې وشه سناسه نو په هغې باندې زموږ د مختصره شانه گفتگو وه چې د دې نه موږ بالکل په دې کې بحث کې موږ د شیخ احسان الله صاحب د گفتگو او د هغې د انداز نه بالکل نه متاثره یو او نه هغه گفتگو هغه زموږ خوښه وه. الله سبحانه وتعالی دې موږ او تاسو په حق لاره باندې بوځي. بیا په هغې کې یو اصلاحي صاحب دا خبره هم کړې ده چې دوی پټ ریکارډینګ کړې، دا خبره غلطه ده. بالکل موبایل د هغې مخې ته پروت ریکارډینګ کېده، دا خبره هم ستاسو ټیک نه ده چې اهل حدیثو دلته چې کوم دی ریکارډینګ پټ کړی دی او دا خبره هم نه ده شوې په اخرنۍ نشست کې چې موږ به ویډیوګانې نه شیر کوو او ریکارډینګ به نه شیر کوو. دا خبره خو نه ده شوې، صرف دونه خبره شوې ده چې په یو بل پسې خبرې به نه کوو. دا خو موږ هم اوس هم وایو چې په یو بل پسې خبرې کول، په یو بل پسې ردې بدې ویل دا نه دي جایز. زموږ چې څونه مجالس شوي دي که موږ د مفتي ګور علي سره شوی دی او که هغه تاسو سره بل چا سره، موږ د دې قطعا قایل نه یو چې د یو بل پسې ردې بدې وویلی شي، د یو بل عزت یا د یو بل توهین وکړلی شي. موږ د دې بالکل قایل نه یو او نه زموږ دا موقف او زموږ رایه ده.